أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسما شایسته ګرانو خواندو څنګه یاست؟ الحمدلله الحمدلله. الله اسما تعالی څخه دعا کوم او امید لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ یاست، د صحت او د عافیت سره یاست، د بهترین ایمان سره یاست. الله اسما تعالی تاسو ټول خپل فامیلو سره خپل حفظ او امان کې وساتي. الله اسما تعالی تاسو ټول مددگار سي، هر مشکل چې لري هغه الله اسما تعالی آسان کی پر تاسو او تاسو په ټول فامیل باندې الله اسما تعالی ورحميږي، هر ناجوړي سره وساتي، هر آفت سره، هر مصیبت سره الله اسما تعالی وساتي. الله اسما تعالی جو کی چې تاسو روزه میاش په خیر تیریږي. الله سبحانه تعالی چې ستاسو روزي، المنځونه، تراویح، د قرآن تلاوت، دعاګانې، زکات، خیرات ټول د قبول کی. الله سبحانه تعالی امید کوم چې تاسو د قرآن په آیتو باندې غور او فکر کوئ او په د آیتو باندې عمل کول کوشش هم کوئ، ګناه څخه خپل ځان ساتي دا شایسته میاش کی او کوشش کوئ چې ډیر نیکیان وکړو. الله سبحانه تعالی راضي کو. الله چې وکړي چې تاسو خپل ایمان، عبادت، اخلاق، معاملات ګرد شایسته کول کوشش کوئ او تاسو ټول ډیر استغفار هم کوئ، ګناه څخه توبه کوئ او خپل اصلاح کول کوشش کوئ او خپل وخت ضایع نه کوئ، دا قیمتي ژوند ضایع نه کوئ، دا قیمتي میاشت، دا شایسته برکتو میاشت ده. الله سبحانه تعالی موږ ته توفیق راکړي چې شایسته عبادت وکړو. الله سبحانه تعالی موږ ټول سره راضي سي. الله سبحانه تعالی زموږ عبادتونه قبول کړي. موږ ته ډیر شوق سره د زړه اخلاص سره هر عبادت وکړو، د زړه اخلاص توبه وکړو چې الله سبحانه تعالی موږ ټول بخشش وکړي، د ټول امت مسلمان بخشش وکړي. امید کوم چې ګرانو خواندو تاسو د سوره بقره آیتو باندې غور او فکر هم کوئ، په دا آیتو باندې عمل کول کوشش هم کوئ. الله سبحانه تعالی ډیر احسان دي پر موږ ټول باندې چې الله سبحانه تعالی موږ ته هدایت راکړې ده چې موږ ټول ناس دي الحمدلله شوق سره د اخلاصي نیت سره او الله سبحانه تعالی د شایسته آیتونه زده کو. الله حکم اورو، لبیک وایو او هر امر باندې عمل وکړو. الله سبحانه تعالی زموږ ټول نیت او کوشش را قبول کړي او موږ ټول ته استقامت راکړي په دا لار باندې. زموږ ته دا لار آسان کړي، علم اخذل آسان کړي، اخلاص راکړي، استقامت راکړي. امين يا رب العالمین. او موږ ټول څه قبول کړي. امين يا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ډیر شایسته حدیث چې زه بیانوم د حدیث په بخاری کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله سبحانه تعالی وایي چې هر کله چې زما بنده ما په یادې یعنی زما ذکر کوي او زما په ذکر کې د دوړ شوندان شوري نو هغه وخت زه د سره يم. سبحان الله. دا حدیث معنا دا دی ګرانو خواندو چې الله سبحانه وتعالى وایي چې زه د سره يم، یعنی الله سبحانه تعالی د دغه بنده حفاظت کوي او د هغه ساتنه کوي او د ګناه او نافرمانی څخه ساتي. سبحان الله. او دا شایسته میاش کې باید موږ سونه ډیر باید ذکر وکړو چې هر دیکا زموږ ژبه چې دا الله په ذکر کې باید موږ استعمال کو. سبحان الله. د الله سبحانه تعالی ذکر څونه ډیر فضیلت لري چې الله سبحانه تعالی خپل هغه بنده حفاظت کوي. نن موږ د الله حفاظت ته ډیر ضرورت لرو. دا فتنې په وخت کې موږ ډیر غواړو چې دا حفاظت وسی. نو موږ باید هر وخت هر دقیقه هر ثانیه د الله سبحانه تعالی ذکر وکړو. خاص د امیاش کې ذکر کول ډیر آسان عمل دی ګرانو خواندو. بیا او تاسو هم موږ
موږ ذکر کولای سو. د کور په کار کې چې اخته یو هغه وخت هم موږ ذکر کولای سو. او دا برکت میاش کې موږ وخت ضایع باید ونه کو. هر دقیقه هر ثانیه د الله ذکر وکړو. الله سبحانه وتعالی موږ ټول ته توفیق راکړي چې هر دقیقه زموږ ژبه د الله په ذکر کې مصروف سي. یا الهي موږ ته شکر ادا کولو ته زړه راکړي چې ستا هر نعمت شکر وکاږو او قدر وکړو او ستا احسان ومنو. یا الهي موږ ټول ستا شکر گزار بندگان جوړ کړي. په هر حال کې موږ ستا شکر وکاږو. الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړي چې دا قیمتي ژوند ضایع نه کړو. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې موږ ستا نافرمانی ونه کړو. خپل ځان ګناه څخه وساتو، منافقت څخه وساتو، غیبت او درواغ کول څخه وساتو، تکبر او ریاکاری څخه وساتو، شرک کفر او بدعات څخه ځان وساتو. یا الله یا رحمان یا رحیم موږ ته دا قرآن په ذریعه هدایت راکړي. د قرآن په ذریعه زموږ خپل عمل شایسته کو، اخلاق شایسته کو، ژوند شایسته کو، آخرت شایسته کو. د قرآن د آیتو حق ادا کو، ستا حق ادا کو، ستا د بندگان حق ادا کو. موږ ټول گمراهي څخه وساتې، غفلت څخه موږ ټول وساتې، سستی څخه وساتې. د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت او طریقه باندې موږ ټول عمل وکړو. یا الهي موږ ټول مؤمن او محسنه جوړ کې مفلحین کې شامل کې د نیک خلکو سات په دنیا او کې نصیب کې په آخرت کې د نیک خلکو سات سره راپورته کې. یا الهي موږ ټول ته حلال رزق نصیب کې، موږ پر رزق کې برکتونه کې موږ ټول توفیق راکړي، هدایت راکړي. یا الهي چې صراط مستقیم باندې روان سو، موږ ټول روغ بشر راکړي چې په دا میاشت کې ښه عبادت وکړو، تا راضي کو، اخلاص سره روژې نیسو. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې لمونځونه ښایسته کو، نفل عبادتونه وکړو. یا الهي زموږ روژې تراویح عبادتونه دعاګانې خیراتونه قبول کړي. موږ ته توفیق راکړي چې د زړه اخلاص او توبه وکړو، د دا برکت میاشت قدر وکړو، وخت ضایع نه کو، کوشش وکړو چې نیک کارونه وکړو، ګناه څخه ځان وساتو. یا الهي موږ ټول د حاسد او دشمنان څخه حفاظت وکړي، بد نظر څخه موږ ټول وساتې، حسد څخه وساتې. یا الهي زموږ زړه څخه نفرت، بغض، حسد ایسته کړي او محبت په زړه کې ورواچي. یا الله سبحانه وتعالی موږ ټول بهترین مثالونه جوړ کړي، زموږ ظاهر او باطن د درواغ څخه وساتي. یا الهي زموږ په سوچ کې هم خیر واچي. یا رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ په بل چا کې خوبي او خیر ووینو، خپل عیب ووینو، اصلاح وکړو، د بل چا عیب پټ کړو. یا الله سبحانه وتعالی یا رحیم یا رزاق د دغه په عوض کې ته زموږ عیب را پټ کړي. یا غفور یا ستار یا غفار. یا الهي یا رب موږ ټول ته حق را ښکاره کړي، هر شي چې ناحق دی هغه زموږ ژوند څخه ایسته کړي. یا الهي زموږ نامه اعمال په راسته لاس کې راکړي، د پل صراط لار زموږ دپاره آسان کړي، د جهنم د اور څخه موږ ټول وساتې، ستا دیدار را نصیب کړي، د عرش سایه مو نصیب کړي، د حوض کوثر اوبه را نصیب کړي. یا الهي ستا نږدې په جنت کې موږ ټول ته کور را نصیب کړي. یا رب العزت موږ ته هدایت راکړي چې خپل اولادو ښه تربیه وکړو، د دین لار دې ته ور وښیو، زموږ اولادو ته هدایت ورکړي، د متقیان امام جوړ کړي، زموږ دپاره صدقه جاریه جوړ کړي، لمونځ ګزار بندگان جوړ کړي، مسجدونه آباد کړي، د قرآن محبت په زړه کې ور واچي، هر فتنې، هر شر، هر مصیبت څخه وساتي، د بد شریکان څخه وساتي، بد لار څخه وساتي، غفلت څخه وساتي. یا الهي گمراهي څخه وساتي، دې ته د دنیا او د آخرت کامیابي ورکړي، د دې ایمانو حفاظت وکړي، د دې تقوا ډېر کړي. یا الهي موږ ټول بهترین امه جوړ کړي، د دین بهترین خدمت زموږ را روان نسلو زموږ اولادو څخه واخلي. یا رب العزت د مرګ وخت را باندې آسان کړي، د مرګ په وخت کلمه را نصیب کړي، زموږ خاتمه پر ایمان کې موږ ټول د قبر د عذاب څخه وساتي، زموږ قبر د جنت باغ را جوړ کړي، د حشر ورځ آسان کړي، د منکر نکیر سوال جواب آسان کړي، د عرش سایه را نصیب کړي. یا الهي ستا دیدار را نصیب کړي، د قیامت په ورځ زموږ نور را مکمل کړي. یا الله سبحانه وتعالی زموږ استادان په وخت کې، په صحت کې برکتونه کښېږدي. یا الهي دې ته بهترین اجر په دنیا او په آخرت کې ورکړي. یا الهي دې د دنیا کارو کې هم آسانی پیدا کړي. یا الهي دې سه او د دې ټول فامل سره راضي سي. یا الهي په دا ادارې کې هر څوک چې هر کوشش او کومک کوي، که غټ یې که کوچنی یې،
ټول ته اجر عظیم ورکړي، ټول څه قبول کړي، ټول ته استقامت ورکړي، د ټول دنیاوي کارو کې هم اساني پیدا کړي. یا الهي ټول شاګردان چې کوششونه کوي په دا ادارې کې، یا الهي د ټول کوششونه قبول کړي، د علم اخیستل آسان کړي، هر څونه آیتونه زده کړي په هغه باندې عمل کول توفیق هم ورکړي. یا الهي ټول مریضان ته شفای کامله ورکړي، صحت ورکړي، شفایابي ورکړي. یا الهي موږ هر رقم نه جوړي سو وساتي، هر فتنه سو وساتي، موږ ټول ته صحت او ایمان ژوند راکړي. یا الهي هر څوک چې وفات شوی دی هغه ټول او بخښه جنت الفردوس نصیب کړي. هر څوک چې هر مشکل هر پریشانی لري، یا الهي ټول د لپاره آسان کړي، هر مشکل چې لري هغه مشکل څخه خلاص کړي. یا الهي زموږ د ټولو ګناهونه را معاف کړي، که کوچني ګناه یې، که غټ یې، که ظاهر یې، که باطن یې، که مو په قصد کړي یا په ناپاهمۍ کې راسه سوي، یا الهي ټوله معاف کړي. یا الهي زموږ ګناهو ته مه ګوره، خپل رحمت په ذریعه موږ ټول وبخښې. یا رحیم رحم وکړه، یا غفور رحیم موږ ټول وبخښې. یا الهي موږ بې تا ما سوا بل څوک نه لرو. یا الهي ته زموږ الهي زموږ رب یې، موږ ټوله هر مصیبت څه وساتې. یا الهي ټول امت مسلمه وساتي. یا الهي موږ ټول ګناهکار یو، خطاکار یو، فقیران یو، ستا غلامان یو. یا الهي ته بادشاه یا الله، یا الهي ته غفور رحیم رب. یا الهي आवाज، یا الهي د توبه دروازې زموږ لپاره خلاص کړي، زموږ توبه را قبول کړي. یا الهي ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي. یا الهي زموږ ټول توبه را قبول کړي، په دا شایسته او برکت میاشت کې زموږ ټوله بخشش وکړي، زموږ دعاوې قبول کړي، زموږ توبه قبول کړي، زموږ ټوله حفاظت وکړي، هر ناجوړي سے، هر فتنه، هر شر سے وساتي. یا الهي موږ ستا رحمت ته محتاج یو، یا الهي د بخشش محتاج یو. یا الهي ته بادشاه یو، موږ ستا فقیران یو. پر موږ ټوله باندې رحم وکړي، زموږ ټوله دعاوې زموږ ټوله په حق کې قبول کړي، او ټول امت مسلمه په حق کې قبول کړي. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نن به انشاءالله مونږ د سورة البقره آیاتونه کوو او زمونږ آیاتونه دي د آیه نمبر 60 نه واخله د آیه نمبر 61 پوری، یعنی د شپیتم آیت نه واخله د یو شپیتم آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ او چکلا استسقا ابو غختلی موسی علیہ السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا نو ویل مونږ اضرب وها بعصاک خپل همسا یعنی خپل لاټی الحجر پدې کانی بانی فانفجرت نو روانی شوی منه د هغینا 12 دولس عینا چینه قد بشکا علما او پی جندلو کلو طولو اناسن خلقو مشربهم دسکلو زی خپل کلو خوری وشربو او سکی مر رزقی د رزقنا اللهی الله ولا او ما تعثو تاسو فساد کوي فی الارضی پزمکه کی مفسدین فساد کول والا. وَإِذْ او چکلا قلتم ویل تاسو یا موسی اے موسی لن حس کلنا نصبر مصبر کو علی طعام پخوراک باندی واحد د یو قسم فدعو پس دعا وکړه لنا زمونږ د پاره ربک خپل رب ته چی یخرج هغه راوباسي لنا زمونږ د پاره مما د هغې نه چې تنبتو راخیجوي الارض ځمکه من بقلها سبزي خپله وقثائها او بادرنګ خپل وفومها او غنم خپل وعدسها او مسور خپل وبصلها او پیاز خپل. قال ویل په بریکټ کې لیکي موسی علیه السلام اتستبدلون آیا تاسو بدلول غواړئ الذي هغه چې هو هغه ادنا کمتر دی بالذي په بدله کې د هغې چې هو هغه خیرون بهتر دی. اهبطو کوز شئ یعنی ښکته لاړ شئ مصرن په ښار کې فإنا نو بېشکه لکم ستاسو دپاره په بریکټ کې ولیکئ بوي ما سوچي سألتم غواړئ تاسو وضربت
او واچولی شو علیهم په هغوی باندې الذلت والمسکنة او محتاجی وباء او هغوی واپس شول بغضبین سره د غضب په بریکټ کې لیکي غصه من الله د الله د طرفنا ذالک دا بانهم فوجد هغوی چې هغوی کانو و هغوی یکفرون هغوی کفر کوو بی آیاتی سره د آیاتونو الله د الله ويقتلون او هغوی به قتل کول النبیین نبیان بغیر الحق د حقنا ذالک دا بما فوجد هغوی چې عصوا هغوی نافرمانی وکړه وکانو او هغوی یعتدون هغوی د حدنا وتل. الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. په تیر سبق کې د بنی اسرائیل په باره کې مونږ ویلي وو چې بنی اسرائیل والا د الله تعالی د کتاب سره څه کړي وو کوم چې د هغوی دپاره فرقان وو. مونږ دا هم وکتل چې الله تعالی هغوی له څنګه د فرعون نه نجات ورکړی وو، څنګه یې د هغو د ظلم نه دی دمه کړي وو او غټې غټې نښې ورته وښیلې. بیا هم موسی علیه السلام چې کله کوه طور ته لاړو د هغوی دپاره شریعت راوړو نو هغه سو کتل چې دوی د سقي پوجا شروع کړي وه او بیا دوی ته وویلی شو چې ستاسو کفاره دا ده چې یو بل قتل کړئ او په آیت 54 کې راغلی دی یعنی 54 آیت کې چې فقتلوا انفسکم نو دلته د دې دا مطلب نه دی چې خودکشي وکړئ بلکې د انسان چې کوم خاندان او قبیله وي نو هغه هم داغو نفس دی. نو ولی هغه داغو د جسم حصہ نه ده ولی هغه یو وینه نه ده نو په دې وجه هغوی ته ویلی شو چې په خپلو کې یو بل قتل کړی. ټیک نه؟ بیا د دوی توبه قبوله شوه او د دوی چې کوم مشران او مذهبي خلک وو نو هغوی چې کله کوه طور ته لاړل نو هلته د الله تعالی د لیدو مطالبه وکړه چې د هغې په وجه هغوی مړ شول او بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې هغوی له ژوند ورکړی شو. بیا مونږ کتل چې الله تعالی دوی له من او سلوا ورکړل او څنګه یې په دوی باندې د وریځو سورې کړی وو. نو الله تعالی چې دوی له کوم نعمتونه ورکړي دي نو د هغه ټولو ذکر دی او بیا دوی څنګه په میدانیتی کې پریشانه او سرګردانه ګرځېدل او چې بیا کله د دوی نوې نسل پیدا شو او لوی شو نو هغوی ته الله تعالی فرمایل چې تاسو داخل شئ په دې کلي کې. لیکن پاغی کې هم هغوی نافرمانی وکړه هغوی د حطتن د لفظ نه مذاق جوړ کړو هغه لفظی بدل کړو او بیا په هغوی باندې د طاعون بیماری الله تعالی راوسته او په زرګونو خلک مړ شو. او په تیر سبق کې هم مونږ کتل چې هغوی څنګه د سامری په وینا باندې د سقي پوجا شروع کړي وه حالانکه موسی علیه السلام په دې کې موجود وو او دوی ته هر څه خیالي وو ښه پوهېدل چې دا صحیح کار نه دی د الله تعالی ورته ښه پته وه بیا هم هغوی د سقي پوجا شروع کړه. نو تاسو ګورئ چې د چا پړنده طریقه باندې د تقلید کولو څه انجام وي. تقلید پیژنئ که نه چې څوک په چا پسې ځي کله کله به زه تاسو ته ووکیبلري ورډز یادوم چې تاسو د هغې سره مانوس شئ تاسو د هغې سره اشنا شئ. ټیک شوه که تاسو به پوهیږئ هم نه خو ورو ورو به د ستاسو ووکیبلري شي انشاءالله. او د هغې بیا څه نتیجه وه نن به هم مونږ د دې متعلق وایو. 2000 کاله دوی د امامت په مقام ولاړ وو یعنی زمونږ مخکې چې کوم امت مسلمه وو نو هغه هم د بني اسرائیل وو او ګورئ 3 کتابونه په دې کې راغلي وو تورات، زبور او انجیل. موسی علیه السلام هم د دې پیغمبر وو او داوود علیه السلام هم په دې کې راغلی وو او دغه شان عیسی علیه السلام هم په دې کې وو. که تاسو ته یاد وي نو موږ به اکثر په وړو کلاسونو کې وی چې په موسی علیه السلام باندې تورات راغلی دی، په داوود علیه السلام باندې زبور راغلی دی او په عیسی علیه السلام باندې انجیل راغلی دی. نو او تاسو به مخکې وایئ چې په سورة المائده کې د عیسی علیه السلام په باره کې به درته د نورو خبرو هم پته ولګي انشاءالله. نو دی 2000 کاله د امامت په منصب باندې فایز وو
او 1400 کاله خدا سی وو چې داسې وخت به نه و چې په دوی کې نبی موجود نه و. یعنی هر وخت به یو نه یو نبی ضرور موجود و. ټیک ده. او بیا درته دا هم پته ولګي چې د دوی د نبیانو سره څه سلوک و. صرف د عیسی علیه السلام نه پس بیا په دوی کې یو نبی هم رانغی او بیا زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او هغه د بنی اسرائیل نه و او د دې آخري نبی عیسی علیه السلام و. او ګورئ زمونږ صرف 1400 کاله شوي دي چې مونږ په دې منصب باندې یو او دې ته 2000 کاله میلاو شوي وو. او دلته چې الله تعالی د دې خبرې بیانوي نو د دې یو مقصد دی. دا یو سوال همیشه کیږي چې د مسلمانانو د پستی یعنی د هغوی د غورځېدو څه وجه ده هغه بیان کړئ. په تاسو کې به څوک وایي څوک یو څه وایي او څوک به بل څه وایي. څوک به وایي چې زمونږ ایمان نشته، څوک به وایي چې زمونږ په تعلیم باندې توجه نشته، څوک به وایي چې په مونږ کې فرقواریت زیات شوی دی یعنی اتحاد راکې نشته، څوک به څه وایي او څوک به څه. لیکن دلته تاسو ته د تیر امت مسلمه کردار خیلی شوی دی او د هغوی عملونه چې د الله تعالی د غضب او غصې څه وجه وه او هغه کوم څیزونه دي چې د هغې په وجه یو امت د الله تعالی په نظرونو کې وغورځېږي او د هغې په وجه په هغوی باندې په دنیا کې هم ذلت او رسوایي راځي. هغه به موږ په ننني سبق کې وایو او تاسو به ښه پوهه شئ چې زموږ د غورځېدو څه وجې دي او چې کله بنده ته د خپلې غلطۍ پته نه وي نو د هغې اصلاح به څنګه کوي. او نن په دې خبره سوچ پکار دی چې آخر څه وجه ده چې زموږ سره داسې کېږي. مونږ ولې ښکته غورځېږو او هره ورځ مونږ زوال طرف ته روان یو. د عروج هیڅ خبر په نظر نه راځي یعنی د اوچتوالي. هره ورځ مونږ ګورو چې مسلمانان ځای په ځای خلک وهي، ټکوي، لوټ کېږي، بې عزته کېږي. یعنی د هغوی د ذلت انتها نشته او د غورځېدل هم د هغوی انتها ته رسېدلی دي. زړونه خو درد کوي لیکن پوهیږو نه چې څه وجه ده. د دې ذلت نه د راوتو څه طریقه ده، دا هر څه به څنګه ټیکېږي. نو هم دا خبرې دي چې دلته موږ ته بیانېږي. داسې نه ده چې د یوې قصې په شکل کې موږ دا ووایو چې بني اسرائیل دا کړي وو هغه کړي وو بس خبره ختمه، سبق مو ووایه هر څه ختم. او کوم خلک چې واقعي د امت سوچ کوي نو دا آیتونه د هغوی دپاره دي. د هغوی دپاره نه دي چې څوک وایي چې بس زمونږ دنیا دې صحیح شي او که امت ختم شي او خراب شي نو زمونږ په هغې څو. او هغوی د فلاني قوم نه دي او مونږ خو د فلاني قوم نه یو، زمونږ د هغوی سره څه تعلق دی، مونږ خو د فلاني ملک نه یو، زمونږ د نورو ملکونو سره څه تعلق. که مسلمانان دي نو هغوی خو د بل ځای دي، په مونږ یې څه اثر پرېوځي. وي که نه؟ داسې خلک هم وي، هغوی داسې سوچ هم کوي. تاسو چېرته په دې خبره سوچ کړی دی چې هغه کوم څیزونه دي، کومې طریقې دي چې د هغې سره د دوی په حالاتو کې بهتري راتلی شي؟ چېرته داسې فکر تاسو وړي لکه څنګه چې د بنده سره د خپل ځان فکر وي او د خپلو بچو فکر وي، دغه شان فکر چېرته د امت په باره کې وي زمونږ؟ که دغه شان فکر وي ستاسو نو بیا دا آیتونه ستاسو دپاره دي، او که فکر نه وي نو بیا خو هغه آی ډونټ کیر واله معامله شوه چې زه دوی داسې ښه دي په خپله به په خود کې راشي. نو د ځینو خلکو داسې سوچ وي. نو دا هغه امت دی چې د دې دپاره زموږ نبي جړاګانې کړي دي د شپې صلی الله علیه وسلم. او دا هغه امت دی او د دې غورځېدل زموږ د ټولو غورځېدل دي او د دې اوچتېدل زموږ د ټولو اوچتېدل دي او د دې فکر ستاسو د نبي فکر دی. ټیک ده؟ دا هسې فالتو خبره نه ده، دا هغه فکر دی چې ستاسو نبي له جوړ شوی و چې الله تعالی به ورله تسلیانې ورکولې چې ای نبي ته دومره فکر مه کوه. نو ځکه دا زموږ د ټولو مسله ده، دا د یو قوم، دا د یو کس مسله نه ده، دا د یو ملک مسله نه ده، دا زموږ د ټولو مسله ده. نو د دې مسلې نه وځو څنګه؟ نو وګورئ آیتونه او داسې چېرته سوچ مه کوئ چې مونږ ښځې یو نو مونږ څه کولی شو، په قلاره به کینو، قصه ختمه.
مونږ څه کولی شو؟ مونږ خو هیڅ هم نشو کولی. نه. تاسو ته پته ده چې کله باران کیږي که نه، نو دا د څه نه جوړیږي؟ د قطرې قطرې نه، د څاڅکي نه. باران داسې نه وي چې غټ غټ بالټي د اسمان نه راوریږي. یوه قطره وي د باران چې د هغې سره طوفان راځي، او یوه قطره وي چې د هغې سره ټول ملک شین شي. او که هره قطره دا سوچ وکړي چې زه څه کولی شم؟ زه خو یو وړوکې قطره یم، وړوکې احساس کې یم، زما نه به څه وشي؟ زما خو اړوسو حیثیت نشته، زه خو هېڅ هم نشم کولی. نو هم داسې امتونه خیږي. دا آیات زده کول په دې د پوهېدلو مقصد دا دی چې مونږ خپل ژوندونونه هم ښه کړو، خپل کورونه هم صحیح کړو، او چې هر کور ښه وي نو د امت تقدیر به بدل شي. الله تعالی دې مونږ ته هغه ورځ وښیي چې کله دا امت په فخر سره اوچت شي او ووایي چې مونږ مسلمانان یو. ای دنیا والو وګورئ مونږ ته، مونږ مسلمانان یو. مسلمانان داسې وي، دا نه ده چې چرته ځي نو هلته ذلیل او رسوا کېږي، چې چرته ځي نو هلته خلک وهي او ټکوي. نو اوس ننني آیتونه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ای الله، زموږ ستانه دعا ده چې د دې آیتونو په ذریعه مونږ زده کولو والا او پوهېدو والا جوړ کړي. ای الله، زموږ سترګې کلاو کړي. ای الله، ته مونږ ته صحیح لار وښیې. ای الله، مونږ ته وښیه او زموږ رهنمایي وکړه د دې قرآن په ذریعه چې څنګه به مونږ بدلیږو او څنګه به زموږ تقدیرونه بدلیږي، څنګه به د دې امت سحر کیږي. ای الله، مونږ ته وښیه، مونږ ذریعه جوړ کړي د دې امت د بدلیدلو. آمین ثم آمین. شپیتم آیت. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. چې کله موسی علیه السلام اوبه غوښتې د خپل قوم دپاره، او دا د کوم وخت واقعه ده؟ چې کله موسی علیه السلام د قوم دپاره اوبه غوښتې وې. قوم د موسی علیه السلام دریاب کراس کړو، یعنی پاری کړو او راغې، او په یو داسې ځای کې آباد شو چې هلته هیڅ اوبه نه وې او نه د څکلو څه انتظام و. او یو خبره یاد ساتئ چې دا د تاریخي ترتیب په لحاظ سره نه دی، دا په کرونالوجیکل اورډر کې نه دی چې دی کله ښار ته راغلی وو. نو دا د شروع خبره ده، ځکه چې دا د قصې په طور نه ده، لیکن زمونږ د پوهې او د سبق د پاره دا واقعې راغلی دي. او اولنۍ واقعه رستنۍ کیدی شي او رستنۍ اولنۍ هم کیدی شي. او د دې په کتابونو کې دا هم راځي چې دا خلک دومره د اوبو دپاره مجبوره شو چې دوی موسی علیه السلام ته وی چې ښه به دا وه چې دې نه مخکې مونږ مړه شوی وې، تا دلته مونږ مرګ له راوستو، تا خو یې چې مونږ ته به مونږ د میوو ملک له بوځې، مونږ دلته مړو کېدو له راغلي یو. نو ګورئ دوی به څنګه د موسی علیه السلام دپاره مشکلات پیدا کول. کله ورته د سمندر په وړاندې په راتلو باندې وایي چې دا دې کوم ځای ته راوستو. نو چې کله دوی د موسی علیه السلام نه اوبه وغوښتې، نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه، دعای استسقا یې وکړه. مونږ هم صلات استسقا کوو د الله تعالی نه د اوبو دپاره. دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کړې وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هم دا دعاګانې کیږي چې کله قحط راشي او یا د اوبو کمی راشي، نو مونږ ته هم دا دعا خیلی شوې ده. نو دا باران د الله تعالی ډېر غټ رحمت دی، او چې کله 2-3 ورځې مسلسل باران وریږي، نو مونږ په موسم باندې خبرې شروع کړو چې موسم ډېر خراب دی، هی دومره خراب موسم دی، شکوې شکایتونه کوو او په دې خبره نه پوهیږو چې دا د الله تعالی څومره غټ نعمت دی. د دې لپاره خو پیغمبرانو دعاګانې کړې دي، ځکه چې باران وي نو اوبه به وي، سبزي به وي، ژوند به وي. او تاسو ګورئ په ځمکه باندې ځینې خطې داسې دي او ځینې ملکونه داسې دي چې هلته خلک اوبو ته پسخېږي، یعنی بالکل اوبه نه وي. او چې کله باران وي نو د هغوی واړو بهر وځي او لوبې شروع کړي چې شکر دی چې باران دی. انسان دومره ناشکري کوي چې کله هغوی لږ ډېر باران ویني نو بیا د ناشکرۍ خبرې شروع کړي. او که معمولی شان ګرمي وي نو خلک وایي هی داسې ګرمي، هی داسې ګرمي، هی 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 هی. او چې لږه شان یخني شي
بیا وایي هی خدایا څومره یخني ده، چې واوره وشي نو بیا وایو چې دا لا څه مصیبت دی. نو چېرته موږ راضي نه یو د الله تعالی نه چې الله ستا شکر دی چې دومره ښکلی موسم دی را کړی دی، په دې باران کې هم خیر دی. او یا چېرته موږ دعا کوو چې یا الله د دې نه موږ ته خیر میلاو کړئ، که یخني را روانه وي نو د الله د خیر یا الله دا د خیر سره راوله. یو وی عامه خبره چې بنده وایي چې زما یخني کیږي، او یو وی چې بنده هر وخت په خوله باندې شکوي او شکایتونه کوي موسم ولی داسې دی، ولی هغسې دی. یعنی چې زه د دې دنیا ترموسټیټ صحیح کړم چې د دنیا موسم څنګه پکار دی، د الله تعالی مرضی ده، د هغو ملک دی، هغه چې څنګه غواړي نو کوي به. دا کائنات د هغو ملک دی، د هغو بادشاهت دی، او بادشاه چې څنګه غواړي نو هم هغسې چلوي. زموږ څه مجال چې په دې باندې اعتراضات کوو، زموږ سره هیڅ اختیار نشته، خو بیا هم موږ همیشه په موسم باندې تبصرې کوو. نو چې کله موسی علیه السلام اوبه وغوښتې د خپل قوم دپاره، فقلنا نو موږ ووې الله تعالی د هغو دعا قبوله کړه. الله تعالی وفرمایل اضرب بعصاک الحجر، ووهه خپله لاټۍ په دې ګټه. هغه د الله تعالی نه باران وغوښتو، اوبه یې وغوښتې، هغه دعا وکړه چې یا الله موږ له اوبو راکړې، او الله تعالی فرمایي چې ګټه یعنې کاڼې په خپلې عصا باندې ووهه. نو موسی علیه السلام هم څه تپوس نه کړو چې یا الله زه خو اوبه غواړم. نو تاسو د پیغمبرانو نه څه طریقې زده کوئ دلته؟ موږ دا خبرې زده کوو چې هیڅ ابجکشن یې ونه کړو، هیڅ سوال یې ونه کړو چې ای الله په دې کې څه حکمت دی. ځکه چې نن یو شی ډیر عام دی، موږ ته خپل عقل د هر چا نه زیات ښکاري چې بس کو دی خو زما عقل دی، زما سره مکمل عقل دی. چې کله موږ په یو خبره نه پوهیږو نو د هغې مطلب دا دی چې هغه خبره صحیح نه ده، چې په کومې موږ پوهیږو نو هغه صحیح ده. اوس ډاکټر تاسو ته وایي چې دا ګولۍ دله درکړي او دا وړوکې ګولۍ ده چې دا وخوره، نو ستاسو د سر درد به ختم شي. موږ دا خبره ومنو، موږ هغو ته داسې چېرته نه وایو چې دا وړوکې ګولۍ به زما د سر درد څنګه ښه کړي. لیکن د الله تعالی په هر حکم باندې موږ تپوس ضرور کوو چې دا به څنګه کیږي، داسې ولې ده، داسې ولې ویلې شوي دي، چې اوله موږ ته حکمتونه بیان شي. نو اوس فرشتې به نازلېږي د پوهه کولو لپاره. په بعضې څیزونو موږ پوهیږو او په بعضې باندې موږ نه پوهیږو، لیکن تاسو بیا هم یقین کوئ، د ډاکټر په خبره باندې یقین کوئ. د موسم متعلق کو درته څوک وایي نو په هغې مو یقین وي. که څوک راته ساینټیفیک فیکټس یعنی د ساینس حقیقت خبره وکړي په هغې موږ یقین کوو. که څوک وایي چې ځمکه ګرځي نو موږ یقین وکړو. تاسو چېرته کتلي دي؟ موږ ته څه پته ده چې دا د نور نه چاپېره ګرځي؟ څه پته ده؟ کیدای شي چې نور د دی نه چاپېره ګرځي؟ نه، موږ منو دا خبره، ځکه چې ساینسدانانو دا خبره کړې ده. موږ ته څنګه پته ده؟ ځکه چې هغوی لیدلي دي درسو. نو ولې موږ چېرته لیدلي دي؟ نه، خو موږ خو یې منو. نو بیا موږ دغه شان د الله تعالی خبرې ولې نه منو چې پټې سترګې په یقین وکړو چې یا الله چې تاسو فرمایلی دي نو بس هغه صحیح دي. نو ګورئ دا د پیغمبرانو طریقه ده. موسی علیه السلام ته الله تعالی څه فرمایل چې په خپل عصا باندې کاڼی ووهه. یو خاص کاڼی و چې په هغې چې د هغې په باره کې ورته وویلی شو فانفجرت، نو وبهېدې منه د هغې نه 12 عینه، 12 چینې. په ابن کثیر کې راځي چې دا یو کاڼی و او د هغې نه دا چینې روانې شوې. د بني اسرائیلو 12 قبیلې وې، نو د هغې په وجه 12 چینې جوړې شوې. که تاسو ته یاد وي نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن و، د هغې نه بیا 12 قبیلې جوړې شوې وې. ټیک وه، ځکه چې الله تعالی غوښته چې دوی په اوبو باندې جګړه نه کوي. او تاسو ته پته ده چې په اوبو باندې ډېرې جګړې کېږي. نو اوس دوی ته خپله چینه میلاو شوه چې هره قبیله مطمئنه وي، چې دوی پریشانه نه وي، او هرې قبیلې ته خپل ځای معلوم و. قد علم كل اناس مشربهم، هرې قبیلې ته پته ولګېده چې زمونږ کومه یوه چینه ده. خپلې چینې ته به ودرېدو
او هغوی ته به پته وه چې دا زمونږ ده. او دغه شان هغوی خپل ځایونه معلوم کړي وو چې کوم زمونږ ځای دی او کوم د بل چا ځای دی. او په ابن کثیر کې دا هم راځي چې دوی به چرته تلل نو دا خپل کاڼی به یې راواخیستو او د هغې اوبه به بندې شوې او د ځان سره به یې ویوړو. نو دا کاڼی به دوی د خپل ځان سره ساتلو. نو څومره ښکلې الله تعالی د دې دپاره انتظام کړی و. ګنې په داسې ځایونو کې اوبه څومره په ګرانه بنده ته میلاویږي ځکه چې هلته هیڅ هم نه وي د لرې پورې. کلو واشربو من رزق الله. الله تعالی فرمایل چې خورئ او سکئ د الله تعالی د رزق نه. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. او د الله تعالی په ځمکه کې فساد مه کوئ. یعنی خورئ او سکئ. په خوراک هیڅ پابندي نشته چې تاسو نشئ خوړئ. نه، الله تعالی چې درله رزق درکړی دی نو د هغې نه خورئ. نو دې مطلب دا دی چې الله تعالی انسان د خوراک څښاک نه دی منع کړی. ځکه چې ځینې خلکو ته دا هم یو تقوا او پرهیزګاري والا خبره ښکاري چې مونږ ډېره کمه خورو، مونږ خو چېرته خوراک خورو نه او نه انجوی کوو. نه، وفرمایلی شو چې خورئ او سکئ. لیکن الله تعالی په قرآن کې څه فرمایل چې اسراف مه کوئ، د حد نه موځئ. د خوراک کولو نه بنده نه دی منع کړی چې وږي اوسئ. او دا نه دی ویلی شوي چې اوبه مه څښئ. هره ورځ روژه نیسئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلوا او ګبین ډېر خوښ و. او په عربی کې حلوا خوږ څیز ته وایي، ډیزرټ ته. نو مونږ خلکو ترېنه حلوا مطلب واخیستو او په ربیع الاول کې خلکو له لیږو ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلوا ډېره خوښه وه. نو دلته د حلوا مطلب دی خوږ څیز. نو په خوراک څښاک باندې هیڅ پابندي نشته. دوی ته وویلی شو چې خورئ د طیبات نه، یعنی پاکیزه څیزونو نه، کم چې پاک دي، حلال څیزونه خورئ او اسراف مه کوئ. نو دا سنیکي نه ده چې بنده وایي چې مونږ ډېر نیکان یو نو مونږ سونه خورو، مونږ خوراک څښاک نه خوښوو. لیکن تاسو فساد والا مه جوړیږئ، یعنی په چا ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ، کرپشن مه کوئ، په ځمکه کې ناشکري مه کوئ، بې صبري مه کوئ. دا ټول څیزونه په فساد کې راځي. چې کله انسان زیاتې شروع کړي او د بل حق وهل شروع کړي، خلکو له تکلیف ورکوي، نو فساد شروع شي. او چې کله فساد شروع شي په داسې ځایونو کې بیا سکون نه وي، په داسې ځایونو کې بیا امن نه قایمیږي. او په فساد کې دا هم چې د یو نه پس دویم، د دویم نه پس دریم بیا هغه کار شروع کړي او د خلکو حق وهي، تکبر پکې راشي، هرس او لالچ پکې وي، او بیا په سوسایټي کې دا څیزونه ډېر زیات شي او عام شي. وَإِذْ قُلْتُمْ چې کله وې تاسو، دلته تم راغی نه، وَإِذْ قُلْتُمْ چې کله وې تاسو یا موسی، اے موسی. اولنۍ خبره وګورئ چې هغوی موسی علیه السلام ته څنګه خبرې کوي. یا موسی داسې آواز وله ورکوي لکه یو ماشوم ته چې خلک وایي چې اے موسی. نه، دا خو د هغوی پیغمبر دی. لیکن تاسو وګورئ چې د هغوی اخلاق څنګه دي. او صحابه کرام رضی الله عنهم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څنګه آواز کوو، یا رسول الله. چا ورته چرته داسې نه دی ویلي چې یا محمد، داسې به چرته نه وي. او چې کله یو بدو یعنی کلیوال کس داسې ووی نو الله تعالی په قرآن کې نه آیت نازل کړو چې نبی له داسې آواز مه ورکوئ لکه څنګه چې تاسو په خپلو کې یو بل له آواز ورکوئ. دا ادب نه دی چاته د هغو په نوم سره آواز ورکول. ګورئ موږ هم خپلو مشرانو ته په نوم نه وایو، کو هغه زموږ مور پلار وي، کو هغه زموږ نیانیکو وي، کو هغه زموږ استادان وي، ټیک شوه، کو هغه زموږ مشران وي. موږ د هغوی ډېر عزت کوو. په دې ملکونو کې خو خلک ټولو ته په نوم سره آواز ورکوي. لیکن زموږ د اسلام په تهذیب کې د مشرانو نومونه نه اخیستل کیږي. لیکن د هغوی څنګه اخلاق وو، یا موسی. او مخکې څه وایي، لن نصبر علی طعام واحد. مونږ په یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولی چې مونږ د روزانه هم یو قسم خوراک خورو. مونږ خو ستړي شو د دې خوراک نه، بس هر وخت یو نمونه خوراک دی.
هغوی له څه قسم خوراک ورکړی و الله تعالی؟ تاسو ته یاد دي که نه؟ من او سلوا. نو اوس چې هغوی وی چې دا زمونږ نه روزانه نه خوړی کېږي، فدع لنا ربک، پس تو دعا وکړه زمونږ دپاره د خپل رب نه، یخرج لنا مما تنبت الارض، چې هغه را وباسي زمونږ دپاره چې څه په ځمکه کې دي، چې څه په ځمکه کې کېږي. هغه کوم څیزونه دي چې په ځمکه کې کېږي؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. دومره لوی لستی ولا ورکړو چې سبزي وي، چې بادرنګ وي، چې اوږه وي، چې دالونه وي او پیاز وي، چې د دې نه موږ مزې والا کټوۍ پخوو او تر وسکونه او تراخو سیزونه خورو، او دا سیزونه هر ورځ موږ نشو خوړی. دا من او سلوا موږ خو بور شوي یو د دې نه. د یو قوم د ذهنیت د دې خبرې نه پته چلیږي چې د هغوی څنګه ذهن و. په هغوی کې مستقل مزاجي نشته. اوس موږ د دې نه بور شوي یو، موږ اوس د هغې نه بور شوي یو. نه، چې کوم قوم له الله تعالی دومره اعلی منصب ورکړی وي، الله تعالی فرمایل چې ما تاسو له په ټول جهان باندې فضیلت درکړو. نو د هغوی سره داسې خبرې ښه نه ښکاري چې زمونږ دا قسم خوراک نه دی خوښ، مونږ له فلانې خوراک راکړه، مونږ ته د ورایټي ضرورت دی. تاسو الله تعالی د څومره غټ کار دپاره منتخب کړی یې چې تاسو لاړ شئ بیت المقدس فتح کوئ، تاسو له عزت درکړی شي، د دې دین دپاره ودرېږئ، دا ورسوئ دنیا ته، دا تورات، او تاسو د دې علمبردار جوړ شئ. یعنی دا چې تاسو دین خور کړئ او دنیا تاسو ته وګوري او تاسو وپیژني، ځکه چې دوی د هغې ورځو امت مسلمه وو، دا د الله تعالی د دین نمایندګان وو. تاسو دا دین خلکو ته ورسوئ او تاسو په کومو کارونو کې ونښتئ چې زمونږ دا کار پکار، چې زمونږ دا پکار دي، هغه پکار دي. ستاسو خو دا مقصد نه دی. او بیا په خپله وایي چې لن نصبره، زمونږ نه صبر نه کېږي، یعنی بې صبره خلک وو. په دې کې قناعت نه وو، صبر نه وو. نو صبر په دې کارونو کې هم وي، صرف په غم کې صبر نه وي. مونږ ته د خوراک دپاره دا میلاویږي، الحمدلله. په اصل کې خو مونږ ته کار کول دي، نور څو کار کول دي. مونږ خو د دې د کار دپاره نه یو راغلي. دویمه دا چې فدع لنا ربک، د خپل رب نه دعا وکړه. ولی چاته د دعا دپاره ویل غلطه ده. صحابه کرام رضی الله عنهم به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعا دپاره وی چې یا رسول الله زمونږ دپاره دعا وکړه. د چا په لاس دعا کول غلط نه دي، لیکن چې کله بنده په خپله هیڅ نه کوي او بل ته وایي چې تو زما دپاره دعا وکړه. لکه چې کله څه چا څه مسله وي نو خلک انوایټ کړي چې راشئ او آیات کریمه زمونږ په کور کې ووایئ. اوس به هغوی ښځې راغونډې کړي او ښځې به آیات کریمه وایي، او د چا چې څه مسله وي هغوی به په کچن کې لګیا وي، لوښي به اینځي، تیاریانې به کوي، ځکه چې خلکو له خوراکونه پخوي. مسله د هغوی ده او خلک راغلی د آیت کریمه وایي. نو تاسو مونږ له دعا وکړئ. مونږ خو نشو ویلی. یا مدرسې ته څوک دی ګولیږي او هغوی ته وایي چې تاسو پې دعا وکړئ، او د ټولو نه مخکې خو په خپله دعا پکار ده، ځکه چې څنګه تاسو ځان له دعا کولی شئ نو داسې دعا بل هیڅ څوک تاسو ته نشي کولی. لکه که د چا په غاښ درد وي نو هغه چې د کوم درد نه تیریږي او د هغې سره دعا غواړي، نو داسې دعا بل څوک ستاسو دپاره نشي غوښتی. ستاسو په خېټه درد دی او خېټه مو نیولې ده، نو ستاسو دعا چې ده نو هغه د زړونه وځي. هغسې دعا بل هیڅ څوک نشي کولی. نو ځکه د خپلې پریشانۍ دپاره په خپله دعا کوئ. موږ له خو دعاګانې کول راځي نه، او دلته دا هم پته لګي چې د هغوی د الله تعالی سره څنګه تعلق دی. ربک، نو ولې هغه ستاسو رب نه دی؟ تاسو د رب نه دعا وکړئ، ځکه چې ستاسو رب خو هم هغه رب دی، تاسو ورته ولې نه کوئ؟ د ربک مطلب دی چې هغوی د رب سره هیڅ تعلق نه و، او نن هم خلک وایي چې موږ له دعا کول نه راځي، پوهېږو نه چې څنګه دعا وغواړو. د دې مطلب دی چې تاسو چېرته د رب سره خبرې نه دي کړي. ستاسو چې کوم غم دی، کومه پریشانی ده، هغه تاسو د رب په مخ کې نه دی ایښي. دا هم یو کنیکشن دی دعا کول، او مونږ ته په خپله وخت نه میلاویږي د دعا د کولو، نو مونږ له راځي نه.
چې چا راله وکړي او موږ پسې آمین وایو نو هغه بخوي. ځکه چې په خپله خو راله راځي نه نو زده کړئ که نه درځي. چې ته یو ماشوم داسې وایي چې ما له د خپلې مور سره خبرې کول نه راځي نه وایي که نه داسې. او الله تعالی د خپل بنده سره د اویاو میندو نه زیات محبت کوي. زمونږ هر ضرورت چې وي هغه الله تعالی پوره کوي. زمونږ هره خبره اوري. هغه مونږ له هر څه راکړي دي او زمونږ د هر څه خیال ساتي. او زمونږ د هغو سره د کله راسي تعلق دی چې کله زمونږ د خپل مور او پلار سره لا هم رشته نه وه. د هغه وخت د زمونږ د هغو سره رشته ده. مور او پلار خو وروسته راغلل. د دنیا د راتلو نه پس مطلب د هغوی سره زمونږ رشته قایمه شوه. چې کله مونږ صرف روحونه وو نو هغه وخت زمونږ د الله تعالی سره د هغه وخت نه کنکشن دی. او تاسو له د هغه الله سره خبرې کول نه درځي. الله تعالی سره ستاسو دومره پخوانی رشته ده او بیا هم تاسو له د هغو سره خبرې کول نه درځي. چې کله خلک وایي چې زه پوهېږم نه چې د فلاني سره څنګه خبره وکړم. لکه چې څوک ناشنا کس تاسو سره کینی نو تاسو پوهېږئ نه چې زه ورسره څنګه خبره شروع وکړم. یو دوه خبرې وکړي او بیا بنده سوچ کوي چې مخکې څه ووایم. او چې څوک خپل خوږ بنده راشي نو بیا خو ټول وخت بنده ته پته هم نه لګي چې وخت چېرته لاړو. که بنده ټوله شپه لګیا وي نو د هغوی خبرې نه ختمیږي. څه فرق وي؟ ځکه چې خپل خوږ کس دی د هغو سره زمونږ یو تعلق وي بیا د وخت پته نه لګي او د ناشنا بنده سره وخت تېرول ګران شي. که د الله تعالی سره مونږ اجنبي شو ناشنا شو نو دا ډېره د سوچ خبره ده چې زمونږ په سوچونو کې یعنی څه شی دی چې زمونږ په سوچونو کې داسې دی چې هغې مونږ د الله تعالی نه دومره لرې کړو چې هغه زما رب دی، زما الله زما دی او هغه خو زمونږ اوري نه. تاسو راله دعا وکړئ نه هغه خو ستا الله دی زما رب. یا الله داسې تعلق پکار دی داسې خبرې پکار دي زما رب چې بل ته اونه وایو چې زه څه غواړم څنګه وغواړم. بس لګیا شه غواړه. وخت تیر شو پته ونه لګېده چې دومره وخت تیر شو. مونږ ټایم ته ګورو او دعا کوو 15 منټه وشو دومره اوږده دعا. هی الله مونږ خو ستړي شو. که دعاګانې نه درځي نو خبرې کوئ د خپل رب سره. او مونږ له خبرې چې نه راځي چې څه خبرې وکړو د الله تعالی سره. ځکه چې تعلق مو شته دی نه د الله سره. که پوهېږئ نه نو د دې مطلب دی چې تعلق مو نشته. که چېرته داسې درته لګي که نه چې ربکه دا خو د هغوی رب دی ځکه چې هغوی نیکان دي بس د دوی سره د الله غټ کنکشن دی دا رسېدلی خلک دی. نو د دې مطلب دی چې بیا تاسو هم ربکه وایئ. ربي مو نه دی جوړ کړی زما رب. په فخر سره وایئ چې زما رب. چې تاسو ربکه یا ربکم وایئ چې د هغوی رب دی نو بیا به د الله تعالی سره فاصلې نوري هم سیوا شي. بیا الله تعالی هم هغسې معامله کوي د بنده سره. کو ډېر هم ګناهګار یې پوه شئ په دې خبره. فدعو لنا ربک. ای موسی تو دعا غواړه د خپل رب نه. یخرج لنا مما تنبت الارض چې هغه راوباسي زمونږ دپاره چې څه په ځمکه کې دي. اوس ګورئ دوی څه غواړي. سبزي بادرنګ اوږه مسور پیاز دا هر څه دوی څنګه پیژندل چې کله دوی په مصر کې وو نو دا هر څه به یې خوړل او الله تعالی هغوی له من او سلوا ورکول. چې کله دوی اوبه غوښتې نو موسی علیه السلام اوبه وغوښتې د الله نه. لیکن اوس هغوی الټه فرمایشونه کوي. نو موسی علیه السلام دلته د الله تعالی نه دعا ونه کړه. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو بدلول غواړئ هغه څه په بدله کې د هغې چې هغه بهتر دي. یعنی تاسو کمتر شی غواړئ او بهتر شی پرېښودل غواړئ. کوم څیز بهتر دی؟ من او سلوا خو په دې ښه وو چې په هغې کې دوی ته محنت نه وو کول. نه ورته سکرل وو نه خستل وو نه یې پیسې پکار وې. لکه اوس زمون خوراک پکار دی نو د هغې دپاره محنت کول وي. بیا خوراک اخلو بیا یې کور ته راوړو. دا څوک کوي؟ محنت پې کوي هسې خو نه میلاویږي. نو دی
تمن او سلوا ملاویدل او هغه هم مفت بغیر د سو مهنت نه او هر ورځ به ملاویدل بیا هم دوی هغه بدلول غواړي دغه سيزونو په بدله کې او په من او سلوا کې چې کوم نیوټریشنز دي غذایت ته ٹھیک شو یعنی د جسم چې کوم سيزونو ته ضرورت وي ٹھیک شو نو یو طرف ته دی غوښته یو طرف ته دی ته خمیلاویدا او یعنی یو طرف ته دی ته غوښه میلاویدا یعنی پاغي کې پروتین وو ځکه چې انسان وایي چې زما د بیلنس ډایټ کنه نو دا شان دی ته من او سلوا چې میلاویدل نو پاغي کې پروتین وو مزه هم او طاقت پکې هم وو او پیاز او اوږي پځې لکه مونږ چې وایو چې بس مونږ ستړي شو د خوراک نه په خوړلو باندې سنور خوراک پکار دی او موسی علیہ السلام سوې چې د بهتر سیس په بدله کې کم تر شي اخلي کو پتا سو کې څوک صرف دومره یاد کړي چې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير یعنی دا آیت نو پدې کې ډېر سودي په دومره لږ خبره کې ټول آیت نه صرف بس دغه لږ شان کو صرف دومره خبره تاسو یاد کړئ او بیا مونږ ګورو چې په کوم ځای کې مونږ بدلو او مونږ هم غواړو چې ادنا راته میلاو شي د یو اعلی او بهتر سیس په بدله کې نو په ژوند کې مونږ څومره ځله غواړو او دا نمونه سوداګانې کوو یعنی د یو ښه سیس په ځای بد سیس غواړو لکه یو مثال به واخلو تاسو قرآن پاک وایئ او تاسو ته د جاب آفر راشي نو مونږ څه وایو دا قرآن خو وروسته هم کیدی شي خبره نه ده لیسنر به جوړه شم چې مخکې جاب وکړم قرآن خو به میلاو شي د قرآن وخت کله ختمیږي د جاب عمر خو به تیر شي نو څو شي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير تاسو ګورئ چې خلکو زرق برق جامې اغوستې دي تاسو وایئ هی زما زړه غواړي چې کاش ما هم داسې کولی شوې دا ما څو اغوستې دي او دته وګورئ تاسو د خیر په بدله کې ادنا اخستل غواړئ تاسو په حلال رزق کې الله تعالی تاسو ضرورت پوره کوي او تاسو د خلکو د حرام محلونه وینئ او وایئ چې کاش دا محلونه ماته میلاو شوي چې دا هر څه زما سره وي تاسو ته خپل خیر په نظر نه راځي او هغه ادنا درته په نظر راځي د هغه ادنا خواهش کوئ هغه غستل غواړئ په ژوند کې داسې ډېر ځایونه دي څومره ځله داسې وشي زموږ سره من او سلوا خو نشته لیکن زموږ سره د الله انعامات د الله فضل د الله تعالی هدایت دا هر څه مونږ ورکړل او د کم څه سودا وکړو د دنیا رنگینی چي دي څومره سيزونه هم چي دي دا ټول مونږ واخلو او د آخرت سودا وکړو د آخرت د پاره وخت د آخرت نیکی یعنی د آخرت لپاره وخت لګولې شو نیکی مو ګټلې شوې هغه ټول وخت کوم ځای ولګوي د دنیا په حقیر سيزونو کې تاسو ناس یې سبق وایي تاسو د ټیسټ تیاری کوئ او تاسو ملګری په سیل کې ډېر زبردست ځایونو ته زبردست سيزونه واخلي او تاسو وایي هی دې څومره ښه سودا وکړه او دا ما څه مصیبت په خپل ځان په سر اخیستی دی دا مې څه کوش شروع کړی دی تاسو غواړئ چې ما ادنا واخیستی او خیر پرېږدئ په ژوند کې داسې ډېرې موقع راځي ځکه دا آیت یاد کړئ او چې کله موقع راشي نو چې تاسو ته دا یاد وي چې ته داسې خو نه ده چې زه ادنا اخلم او اعلی ورکوم خیر ورکوم کوم چې الله تعالی مال را کړی دی او د دې آیت نه موږ ته پته لګي چې قومونه الله تعالی منتخب کوي د اعلی مقصد دپاره دال سبزي پیاز او اوږه خوړل بد شی نه دی د دې نعمتونو په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې کولو وشربو لیکن چې کله تاسو مقصد ډیر لوی وي کنه نو بیا تاسو په دومره وړوکي سيزونو کې خپل دماغ لګوئ دا د هغوی منټالیټي ښیي چې د هغوی څنګه ذهنیت و خبره دا نه ده چې دا سيزونه نه دي خوړل پکار ځکه چې هغوی دا غوښتي وو هغوی ډیر بد کړي وو نه خبره دا ده چې د هغوی دماغ په څه کې لګېدلی وو هغوی کوم سیز پرایورټي جوړ کړی دی هغوی له الله تعالی څه کار ورکړی دی او هغوی څه وکړل هی مونږ خو بور شو زمونږ نه خو صبر نه کیږي
د دوو بچو یو مثال به واخلو. تاسو خپل بچی ته وایئ چې بچیه سبق وایه چې لوی سړی جوړ شي. یعنی تاسو غواړئ چې هغه ډېر مخکې لاړ شي. هغه وایي چې تو ما ته وې زه خو ډېر محنت کوم او فلانی بچی چې دي نو هغوی ټوله ورځ لوبې کوي او هغوی فیل کیږي او دی پاس کیږي. دی ډېر محنت کوي شپه ورځ او نور واړو مزې کوي. نو یو مور او پلار هم خپل بچو ته نه وایي چې بچیه لوبې کوه. ولی؟ نو دغه شان دلته د هغوی مور او پلار هغوی ټرین کوي د یو ډېر غټ کار لپاره چې چا مقصد اوچت وي نو هغوی بیا په لوبو کې وخت نه ضایع کوي. نو دغه شان د دوی لپاره خوراک څښاک دا واړو څیزونه وو. او نن زموږ د امت هم دا مسله ده چې چېرته وګورئ نو بس خوراک او څښاک. په درس کې هم خوراک څښاک وي. چا له خوراک څښاک ورکول بد کار نه دی. خلکو له ضرور خوراکونه ورکوئ. خو د بنده ټول سوچ دا وي چې کوم ډیشز به پخوم او هغه څوک چې راځي نو دا هغوی هم دا ګوري چې لنچ به راله راکوي. او بیا خلک تپوسونه کوي چې په فلایر کې خو د لنچ په باره کې ورکړي دي او کو خالی درس دی. او بیا خلک وایي چې مونږ ښځې یو نو دا خو څه خبره نه ده. که تاسو خپل کورونه ټیک کړئ نو د هغې سره به په امت باندې ډېر ښه اثر پرېوځي. هر کور به ټیک شي. لیکن زمونږ د ښځو فکر سوی هر وخت ډوډۍ او کټوۍ. اوله ګروسري راشي بیا خوراکونه پخیږي بیا غیستی شي او بیا هغه ورکولی کېږي بیا د هغې وینځل وي بیا کچن صفا کېږي. نو هله د یوې ډوډۍ کار ختم شي. بیا د دویم وخت فکر شروع شي او بیا د دریمې. او په بعضې کورونو کې خو 5 وخته خوراک پخیږي. اوله ناشته وشي بیا چای بیا لنچ بیا د ماښام چای بیا ډینر وي. چې دومره خوراکونه په یو کور کې وي نو هغوی به د امت لپاره څه کار وکړي. هغوی خو د خپلې خېټې خدمت کوي او د هغې دپاره اوسي. نو ولې زموږ ژوند دا دی چې یو امت په دې څیزونو کې مصروفه شي نو هغوی خو بیا د امت لپاره کار نشي کولی. نو تاسو وخت څنګه ورکولی شئ چې ستاسو سره وخت نشته. او زیاتې ښځې داسې چینلز ګوري چې کوم یو نوې ریسپي راغلی وي نو هغه مونږ ټرای کوو. سړي د جابونو نه وزګار نه دي او ښځې د پخلو نه او یا د خوراک کولو نه څوک وزګار نه دي. نو بیا به داسې امت څه کوي؟ دا راته ووایئ څنګه ترقي به کوي؟ او چې د کچن کار بنده ختم کړي نو بیا نور انټرټینمنټ څیزونه شروع شي چې په ټي وي څو ډرامې دي کوم نوي فلمونه راوتي دي. نو په داسې حالاتو کې به بیا خلک د دین کار څنګه وکړي او د دې انجام هم بیا وګورئ چې انجامي سوی. د دوی د مزو کولو دپاره الله تعالی دوی له هسې د فرعون نه ازادي نه ورکړي چې هغوی د خوراکونه کوي او پیکنیکس دې وکړي. نو خوراک څښاک بد نه دی ځکه چې الله تعالی دوی ته وفرمایل چې کولو وشربو. لیکن دا د ژوند مقصد مه جوړوئ. دا ژوند نه دی. دا ژوند چې دی که نه نو دا خوراک څښاک نه دی. اکثر سړي وایي دا خوراک پوخ کړئ هغه پوخ کړئ مونږ دا پیسه ګټو د څه دپاره. نو ولې دا دی زمونږ د ژوند مقصد؟ نو ولې مونږ دې دنیا ته د خوراک څښاک دپاره راغلي یو؟ او چې کله یو قوم صبر پرېږدي او دې خبرې ته نه ګوري چې مونږ ته یو اعلی مقام حاصلول دي او زمونږ دیسي خوراکونه داسې دي چې د هغې په جوړولو کې خو ګنټې لګي. سحر شروع شي او د ماښامه پورې بنده لګیا وي په پخلي کې او بیا مونږ یو شی نه خوښوو. مونږ وایو چې یو څو قسمه خوراکونه خو نو مونږ د خیر په ځای ادنا څیزونه اخلو ځکه چې بیا د بل څه دپاره وخت چېرته وي. بیا به د سبق ویلو وخت زموږ سره چېرته وي. مونږ به څنګه زده کوو او بل ته به څنګه ښیو؟ بیا خو به وخت نه وي. نو هغوی ته وویلی شو اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ټیک ده ځئ تاسو چېرته په ښار کې کوز شئ هلته به تاسو ته دا هر څه میلاو شي د څو چې تاسو تپوسونه کوئ. زه د الله تعالی نه څه له غواړم خو ځئ هلته به درته میلاو شي. او دلته د مصر لفظ استعمال شوی دی. د ښار دپاره نور هم لفظونه شته دی په عربۍ کې لیکن دلته مصر ولی راغلی دی دوی ته د یادولو دپاره چې د کوم ځای څیزونه تاسو یادوئ نو د هغه ځای نور څیزونه هم بیا یاد کړئ. هلته خو نور هم ډېر هڅو یعنی دوی چې کله په مصر کې وو داسې به نه وي لکه دلته چې ازادي ده. دلته اوس په تاسو هیڅ ظلم نشته
تاسو ته امن او عزت میلاو شوی دی. هلته تاسو څنګه د رسوایۍ ژوند تیروو او چې کله مصر ته لاړ شئ نو هغه شان مهنت مزدوري به درته کول وي، ځکه چې دا دالونه اوږه او پیاز خو هسې نه میلاویږي، دا خو د من او سلوا په شان مفت به نه میلاویږي. او په تفسیرونو کې راځي چې هغوی بیا دا مطالبه پرېښوده ځکه چې دوی بیا ښار ته نه وتلي. وضربت علیهم الذلة والمسکنة، دلته چې دا څومره خبرې وشوې نو د دې یو مورل لسن وښیلی شو، د دې ټولو خبرو نتیجه. هغوی دا وکړل دا یې وکړل. سبحان الله، بار بار دا راځي چې مونږ تاسو له دا درکړل او تاسو دا وکړل، مونږ دا درکړل او تاسو دا وکړل. داسې ده لکه چې د محبت یو داستان وي. د الله تعالی د کرم نوازۍ حد نشته او د دوی د ناشکرۍ حد نشته. چې کله یو نعمت میلاو شي د هغې نه پس د هغې جواب څه پکار وي چې انسان نور الله تعالی ته ښکته شي. پکار ده چې هغه نوره منډه ووهي په نیکۍ کې، او پکار ده چې نورې د الله تعالی د خوشحالولو کوشش کړی وي چې هغه ماله دا هر څه راکړي دي. نو خبره الټه شي چې کله نعمتونه میلاویږي نو بنده د رب نه نور زیات غافله کیږي او نور سستی پکې راشي او نور د الله تعالی نه لري شي. داسې وي که نه؟ ډېر کم خلک وي چې هغوی په نعمتونو کې الله تعالی یاد ساتي. ځکه خو الله تعالی فرمایل چې خورئ او سکئ لیکن فساد مه کوئ. د خوراک څښاک نه پس بنده فساد شروع کړي، هغوی الله هیر کړي، نو په هغوی باندې ذلت واچولی شي. د دې ټولو حرکتونو نه پس کوم چې دوی کړي دي والمسکنه او مسکینی. د مسکنه مطلب کم همتی هم وي، لکه انسان سره چې طاقت نه وي، یعنی بې غیرتی چې په بنده کې راشي، همت نه وي، حوصله پکې نه وي د څه کولو، یعنی بې زړه چې وي بنده. او د دې نه مطلب د فقیرۍ هم دی چې د دې په نتیجه کې په دوی باندې ذلت او مسکنت واچولی شي، او دا د الله تعالی د ناراضه کېدو نښه ده. پوه شوئ په دې خبره؟ دا د الله تعالی د ناراضه کېدو نښه ده. هغه امت چې هغوی ته الله تعالی فرمایلی وو چې فضلتکم علی العالمین، ما تاسو له فضیلت ترکړو په ټول جهان باندې، او هغوی ته ذلت او مسکنت ملاویږي. یعنی هغوی داسې ښکته شو چې د ځمکې یخ لاړل. او ګورئ د یو قوم د ذلت فیصلې هم الله تعالی کوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مونږ وجې لټو که نه چې د ذلت څه ریزن دی، څه وجه ده، څه شو چې د امت دا حال شو، څه مسله ده، څه وجه ده، څه شو. ٹھیک شو؟ او مسکنت د مسکینۍ نه دی، یعنی مسکینی، فقر او فاقه، یعنی چې بنده بالکل محتاج شي، حاجتمند شي. او نن امت مسلمه سوچ وکړئ چې څومره ملکونه دي د مسلمانانو، لیکن ټول خوار دي، د هیڅ چا سره عزت نشته، فقیران شوي دي. د هغوی فیصلې نور ملکونه کوي، هغوی خپلې فیصلې هم په خپله نشي کولی. د هغوی حکومتونه د هغوی په مرضۍ نه وي، د هغوی بجټ د هغوی په مرضۍ نه وي، نور خلک د هغوی دپاره فیصلې کوي. نو ولې دا مسکیني نه ده؟ د قرضو د لاندې ډوب دي. نو دا مسکینت نه دی؟ او خوار او ذلیل داسې دي چې د هغې د ویلو ضرورت نشته. او په ټوله دنیا کې ریفیوجیز څوک دي؟ څوک عیسایي ریفیوجي نشته او نه یهودي ریفیوجي شته، هیڅ څوک نه سوای د مسلمانانو نه. په ټوله دنیا کې دوی ډېر ښکته شوي دي. ٹھیک شوه؟ ملکونو ته روان دي، پیدل روان دي، څوک یو ملک ته روان دي، څوک بورډر کلاس کوي. خلکو هلته سپي ودرولي دي چې تاسو زموږ ملک ته نشئ راتلی، او هغوی څنګه خلکو ته جولۍ غوړوي چې موږ واخلی، څنګه په کشتو کې تښتي او ځي. لیکن هغوی وایي چې چېرته د پناه ځای راته میلاو شوی. نور څوک دي ذلیل؟ چېرته په دنیا کې تاسو ګورئ د وینا ضرورت نشته، قتلونه کیږي، خلک کټ کیږي، په کورونو کې بند شوي دي، څوک ذلیل او خوار دي.
چې کله د امتونو فیصلې کیږي کنه نو هغه بیا داسې فیصلې نه وي، هغه د ټول امت فیصله وي. داسې نه ده چې فلانې خو مازګزار دی او فلانې نه دی، نه، ذلت بیا په ټولو راځي. نن په هر ملک د مسلمان هیڅ عزت نشته، چاته هغوی نه ښکاري. د دې وجه وي شاته که نه عزت خلک نه ورکوي. د عزت فیصلې هم څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. دا د بره نه راځي او دا دومره مسکینت په څه وجه دی؟ ځکه چې دا د فلاني قصور دی، دا پیسه فلاني حکومت راغی نو هغوی خوړه. نو دلته خو قرآن څه نور څه وایي؟ په بني اسرائیلو کې کوم کرپټ حکمران راغلی و، چا کرپشن کړی و، چا پیسه خوړلی وه، چا قرضې اخیستې وې، نو په هغوی باندې ولې ذلت او مسکینت راغی؟ سوچ نه کوئ؟ وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله، هغوی واپس شو د الله تعالی د غضب سره. داسې نشو هغوی مغضوب علیهم، هغوی د چا بادشاه په غضب او غصه کې نو راغلی، د الله تعالی په غضب کې راغلو. د هغوی سره چې څه کېدل نه وشو او تر نن ورځې پورې د هغوی سره کېږي. تاسو وکتل چې هټلر څنګه معامله کړې وه د هغوی سره، او بیا نن هم هغوی د نورو ملکونو محتاج دي د خپل ژوند لپاره. د هغوی خوشامت راغلی دی. دا داسې ده لکه تاسو خپل مشر زوی له سکار ورکړئ او هغه داسې الټه سیده کارونه کوي چې تاسو له ډېره غصه درځي، او چې تاسو وګورئ چې دغه بالکل زما د خبرې خلاف هر څه وکړل، د هغې الټه هر څه کوي، او بیا تاسو وایئ چې اوس به زه تاله چرته هم د څه ذمهدارۍ کار نه در کومه او د کور انچارج به دې نه جوړومه. اوس دا کشر بچی انچارج دی، اوس به دې دا هر څه چلوي. نو هم دغه شان اولنې امت مسلمه بنو اسرائیل وو، هغوی اوله د امامت په منصب باندې ولاړ وو، بیا الله تعالی د هغوی نه دا منصب واخیستو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت لی ورکړو. که چېرې دوی هم هغه کارونه کوي نو یاد ساتئ دا خبره د الله تعالی څوک لاډله یعنی نازبین نه وي چې هغوی پې دومره نو ګران او دوی یعنی مسلمان به پې ګران وي، ځکه چې دا خو امت محمد دی صلی الله علیه وسلم، دا خو د هغو امت دی، نو دا اوچت دی، نو ځکه دوی ډېر زیات ګران دي. د چا د امتی جوړېدو په وجه څوک نه سپیشل کیږي. که چېرې ستاسو کارونه د هغوی وي نو د الله تعالی سنت د هغو طریقه نه بدلیږي. هغوی هم د الله تعالی بندیان وو، هغوی هم زموږ په شان الله تعالی پیدا کړي وو. په دې کې ستاسو څه کارنامه ده چې تاسو په دې امت کې پیدا شوي یې، په هغې کې هم پیدا کېدی شوئ. دا خو څه کارنامه نه ده. الله تعالی خو دا ګوري چې تو په دې امت کې یې نو تو کوې څو. او نن زموږ لپاره د ټولو نه اهمیت کوم څیز ډېر لري؟ زموږ سره څه فکر شته؟ آیا زموږ څه مقصد شته چې ها موږ له هم ذمهداري راکړې شوې ده کومه چې هغوی له ورکړې شوې وه؟ زموږ یو مقصد دی. اوس به یو پیغمبر هم نه راځي دی دنیا ته. دا کار د دین چې دی نو دا امت ته حواله شوی دی او چاته د دې په باره کې پته هم نشته. تاسو لاړ شئ او د دې امت د یو کس نه تپوس وکړئ چې چا قرآن نه وي ویلی او نه پوهیږي، نو د هغو نه تاسو تپوس وکړئ چې ستا مقصدي حیات یعنی ستا د ژوند مقصد دی څه؟ هغو ته به پته هم نه وي. یو بنده هم د دې دپاره یعنی یو بنده هم د دې دپاره ژوند نه تیروي، او دا هغه امت دی چې دوی له نورو ته پیغام ورکول دي، لیکن دوی ته په خپله پته نشته چې دا پیغام دی څه شي، چې کله تېنه په زوره باندې سپېړه وتمبېږي که نه، ځکه چې تاسو خو د کور انچارج یې، مشر زوی جوړ کړی و، نو د هغو نه تپوس کوي که نه چې دا تاسو کړي، دا تاسو وکړل، نو سختي د چا سره کېږي؟ سزا چا ته میلاویږي؟ هغو ته. ځکه اکثر خلک نن تپوس کوي چې نور قومونه خو ښه مزې چرچې کوي او مسلمانان په سخته دي، ځکه چې مسلمانان
د امامت په منصب باندې فایز دي او تاسو خپل سبق هیر کړو تو به زیات وهلې کېږي هغوی ته خو پیغام رسولو هغوی ته خو دا منصب میلاو شوی وو مونږ هسې ځانونه خوشحاله وو د یهودیانو په شان چې مونږ ته وګورئ مونږ ته دومره غټ فضیلت میلاو شوی دی ګورئ مونږ الله تعالی منتخب کړي یو چې تاسو یې منتخب کړي نو تاسو څه وکړل دغه شان نن مونږ خوشحالیږو چې مونږ خو الله تعالی منتخب چې مونږ خو د الله تعالی منتخب شوی امت یو خپلې لویانې کوو او زمونږ خو دومره لویانې چې هغه خو په ګاډي کې د وړو نه دي او زمونږ حال څه دی په ټوله دنیا کې ذلیل او خوار یو دا زمونږ د سترګو د کلاوېدلو دپاره یو غټه خبره ده که نن څوک پوهېدل غواړي نو ډېر سوري د پوهي په مونږ ولې د الله تعالی غضب او ذلت دی په مونږ ولې مسکینت دی ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دا هر څه په دې وجه دي دا هر څه په دې وجه هم نه دي چې هغوی پیاز او اوږه وغوښته مخکې 4 وجې یعنی 4 ریزنز راځي چې هغه نتیجه ده دا ځکه چې اولنی شی څه دی كانوا يكفرون بآيات الله د الله تعالی د آیاتونو سره کفر کوي دا څنګه کفر دی هغوی خدا نه ویلي چې مونږ نه منو مخکې به راځي چې هغوی څه کړي وو د الله تعالی د آیاتونو سره د هغوی غټ قصور دا و چې هغوی عملی کفر کوو یعنی په عمل سره مونږ نه منو زخه د تورات راوړی مونږ یې منو خو عمل نه کوو ويقتلون النبيين بغير الحق او هغوی به قتل کول نبیان بغیر د حق نه یعنی ناحقه دا حق نه ولیکن هغوی به قتل کول او د دې په وخت کې چې وکنه نو د یو نه به سیوا نبیان وو په دې کې راتلل یعنی دوی به هغوی داسې قتل کول چې دا به ورته سبد کار نه ښکارېدو او د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات عذاب په هغه کس وي چې کله چا یو نبی قتل کړی وي او هغوی زکریا علیه السلام په هیکل سلیمانی کې سنګسار کړی وو هغوی د یحیی علیه السلام سر په ټرې کې ایښی وو او بادشاه خپلې محبوبې ته پیش کړی وو د پیغمبرانو سره د دوی داسې سلوک وو ولې دا څه وړه خبره ده او د خپل طرف نه خو دوی عیسی علیه السلام هم په سولی خېجولی وو او د دوی په دماغو کې دا خبره ده چې موږ د هغو سره داسې کړي وو د دوی هیڅ شرم نه وو نو دوی یو نه په سوونو پیغمبران قتل کړي وو هسې په دوی باندې ذلت او مسکنت نه و راغلی او په دوی باندې د ذلت انتها نن دا ده چې د دوی کومه قبله وه نو هغه ټوله وغورځېده صرف یو دیوال پاتې شوی دی چې هغې ته دوی ودرېږي مخکې رسته کېږي او تورات وایي تر نن ورځې پورې د دې قبله جوړه نه شوه ټیک شوه یعنی د دې د قبلې خبره کېږي دوی وایي چې دا ټوله مونږ جوړه کړې خو بس یو دیوال پاتې شوی دی او دا عبرت دی زمونږ دپاره تر نن ورځې پورې دوی په خپله ونه درېدل په دنیا کې او هغه په قرآن پاک کې دی چې دوی کو ودرېږي هم نو د چا په سهاره به ودرېږي نو بیا اسانه نه وي چې کله یو امت داسې حرکتونه کوي چې هغوی ته بیا دوباره هغه مقام میلاو شي نه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او د دوی دریم جرم داری چې دوی به نافرمانی کولی او د حد نه د وتل والو د دوی نافرمانی کړې وي او مخکې هم د دوی د نافرمانی خبرې راځي چې کله تاسو او مونږ د دوی په باره کې وایو نو مونږ له غوسه هم راځي چې دا لا څنګه خلک وو او که مونږ خپلو نافرمانو ته وګورو نو مونږ وایو چې یا الله په مونږ ولې داسې حالات دي یا الله مونږ خو ستا منلو واله یو هغه مشرک خلک چې ازادي حاصله کړې وه هغه خلک د کوم ځای ته ورسېدو تاسو ته پته ده چې چین ته هم ازادي میلاو شوه او هغوی هم تقریبا زمونږ امره وخت تیر شوی دی لیکن په دنیا کې هغوی کوم ځای ته ورسېدل او مونږ کوم ځای پاتې شو نن هغوی کوم ځای ولاړ دي او مونږ کوم خوا هغوی وایي چې آبادي کمه کړئ چې ترقي وکړو او چین په دنیا کې د ټولو او د چین
په دنیا کې د ټولو نه زیاته آبادي ده. هغوی خو په ترقۍ کې رسته نشو. مونږ د کوم ځای نه الټه سیده نسخې را وباسلې. الله اکبر. ذلک بما عصوا، دا ځکه چې هغوی به نافرمانی کوله او هغوی په نافرمانی کې د حد نه وتل. په نافرمانی کې به حدونه کراس کول. نن تاسو ګورئ چې په بازارونو کې څومره د الله تعالی نافرمانی کیږي. تاسو زمونږ ودونو ته وګورئ چې د الله تعالی څومره نافرمانی کیږي. تاسو خپل رشتہ دارۍ ته وګورئ او ګورئ چې د الله تعالی څومره نافرمانی کیږي. او تاسو د خپل غم موقع ته وګورئ چې څومره نافرمانی کیږي. تاسو د خپل ملک نظام وګورئ چې په هغې کې څومره نافرمانی کیږي. تاسو خپل کاروبارونه او جابونه وګورئ کوم ځای نه دی. تاسو خپل حال حلیې او خپل تهوارونه وګورئ، خپله میډیا وګورئ. داسې چاته ښکاري چې دا مسلمانان دي؟ نیکي خو لا د لرې خبره ده. تاسو ته مسلمانان ښکاري او که نه؟ او بیا مونږ وایو چې په مونږ باندې دومره ذلت ولې دی. که تاسو سوشي خالص اخیستل غواړئ نو تاسو ته به میلاو شي؟ نه. نافرمانی او په هغې کې هم د حد نه وتل، د ظلم هم انتهاوي. تاسو وراثت وګورئ، د الله تعالی قانون څه دی؟ وی ډونټ کیر. او الله تعالی وفرمایل تلک حدود الله، دا حدود دي د الله تعالی. او چې دا ماتوي او مونږ ته څه فرق پریوزي؟ مونږ حدونه ماتوو، په کور کې حدونه ماتیږي، د چا څه پروا نشته. بیا مونږ وایو چې په مونږ باندې د رحمتونو فیصلې ولې نه کیږي. او د ظلم انتها هر طرف ته ده. د یتیم مال څنګه خوړلی شي او په کمزورو باندې څنګه ظلمونه کیږي. د هغوی څوک تپوس کولو واله نشته. هیڅ عدل او انصاف نشته. د حد نه وځي. چې کله خلک د الله د حد نه وځي نو بیا د رحمتونو فیصلې نه کیږي. عیاشۍ څومره ډیرې دي. د غیرو مطلب د هندوانو رواجونو، د عیسایانو رواجونه او طریقې هغه ټولې پیښې مونږ کوو. او د اسلام طریقې راته څنګه ښکاري؟ دا خو بیکورډ دي. هغه راته ډېرې پخوانۍ او د قیانوسي او بیکاره ښکاري. نو دا د حد نه وتل نه دي؟ عصوو دا نافرمانی نه دي؟ او دا د یو ملک د یو قسم خلکو خبره زه نه کوم، ټولو ته وګورئ، امت مسلمه ته. ولې دغه شان نه کیږي؟ دا 4 ریزنز یعنی 4 وجې دي. هغوی انبیا قتل کړل. او تاسو به وایئ چې دا کار خو مونږ نه دی کړی، دا خو زمونږ مسله نه ده. تاسو ته پته ده چې د انبیا وارثان څوک دي؟ په حدیث کې راځي چې د انبیا وارثان علما دي. او علما څنګه قتل کیږي دا هم مونږ ته پته ده. بیا تاسو وایئ چې کوم شی دی چې هغه پاتې دی. او مخکې یو داسې آیت را روان دی چې د هغې سره ډېر خلک په غلط فهمۍ کې اخته شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة أوري. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.